بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې د فیسبوک خوږو درنو ملګرو. هیله مند یم چې روغ او جوړ اوسئ. دغه ویډیو مې د پښتو یاګانو ډولونو ته ځانګړې کړې ده، او هغه ملګري چې د پښتو یاګانو په لیکلو کې مشکل لري او په جملو په کلمو کې د استعمال توپیر نشي کولی، نو دغه ویډیو کولی شي د هغوی سره مرسته وکړي. په لومړي سر کې راځو. اوله یا چې بې ټکو یا ده نرمه او پسته ادا کېږي، نو په همدغه خاطر ورته دې ته ساده او نرمه یا وایي. د دې همیشه مخکینی حرف زور لري، لکه مثالونه درته نوشته کړم، لکه سړی، سږی هم دا رقم ته نوشته کېږي، یا نوشته کوم منګی، یا نوشته کوم ملګری، یا نوشته کوم ژمی. داسې نور ډېر مثالونه دې لپاره شته دي، لکه بل مثلا زه وایم کلی، زمری. دغه ټول مثالونه د دې نرمې یا ساده یا لپاره راکېږي. که تاسو دې ته ځیر شئ، د یا نه دغې ساده یا نرمې یا هر مخې ته چې کوم حرف راغلی د هغه زور لري، لکه ړې، لکه ګې، لکه نون. په منګي کې نون، په ملګري کې رې، ژمي کې میم، ژمی، کلی، زمری، سړی. په دې ټولو کې د څه شي حرف راغلی ده؟ د زور والا حرف راغلی ده. بله دویمه یا چې ده، دا نو هغه یا ده چې دوه ټکي بغل په بغل لري، او بل وبښئ که دا درته زړه سي، دا اوس سم شو. بله هغه یا ده چې دوه ټکي بغل په بغل لري، دې ته موږ څرګنده یا وایو. دا یا د مخه توری زیر لري، هغه زیر لري. او بل د دغه نرمې یا کوم اسمونه چې په هغې کې راځي، یا کوم نومونه چې په هغې کې راځي، د هغې جمع حالت په دې څرګنده یا باندې کېږي. دغه پورتنۍ یا کې موږ نوشته کړه که نه، چې سړی م نوشته کړه، دلته زه نوشته کوم چې جمع حالت یې، جمع حالت چې راځي سړي راځي که نه، نو چې سړي راځي په دې حالت کې زه نوشته کوم، وبښئ چې دا ډېر نه لیکو، سړي. دغه یا نه زه استفاده کوم. د نرمې یا د هغه ساده اسمونو چې زورکی یې درلوده، د دې په خاطر چې جمع شي، نو د څرګندې یا څخه استفاده کوم. سړي، منګي، داسې لکه ملګري، داسې پسې ژمي، یا کلي، صحیح ده، زمري. دا هغه ټولې یاګانې دي چې موږ پرې د نرمې یا ساده اسمونه چې و، زورکي والا چې و، چې د مخې حرف یې زور درلوده، هغه موږ په دغې باندې څه شی کوو، جمع کوو یې او د څرګندې یا باندې یې ښیو. بل زورکي والا یا لکۍ والا یا ده، چې دې یا ته موږ پښتو کې د لکۍ یا په نامه مشهوره ده. دا یا اکثره د هغو نومونو اسمونو لپاره راځي چې تر مخه توری زورکی ولري، او دغه یا په دې زورکي یا په لکۍ باندې ښودل کېږي. لکه زه نوشته کوم دلته نړۍ، نو زه په کومه یا نوشته کوم؟ په دې یا نوشته کوم. یا نوشته کوم ژوندی، دغه د مخه حرفونه ټول دا څه لري؟ همزه یا هغه زورکی لري، صحیح ده. نو دا ټول په دې یا باندې نوشته کېږي، لکه نړۍ، ژوندی، که نوشته کړمه نجلۍ، صحیح ده، نجلۍ. یا بل مثال ورکړمه ورته کړکۍ. همداسې نور مثالونه هم تاسو ورکولی شئ. ټول هغه اسمونه چې مخکې حرف یې زور ولري، نو په دغه یا باندې نوشته کېږي. بله اوږده یا ده، دوه ټکي سر په سر لري، او د هغه نومونو د جمع دپاره راځي، او اکثره وخت دا د مؤنثو نومونو لپاره راځي. لکه مثلا زه نوشته کوم ادې، صحیح ده، ادې یو مؤنث نوم ده. یا نوشته کوم شیدې، یو مؤنث نوم ده که نه. یا نوشته کوم دلته مڼې، یو مؤنث نوم ده که نه. یا هلته نوشته کوم پخې. نو دا هغه ټول اسمونه دي چې مؤنث نومونه دي، او په
دغه سر په سر یا په دغې باندې راځي. یا که چېرته مثلا هغه اوسي لکه چې که نه چې بل مثلا مې ټولو دې کې دغه رقم هغه راځي. بله امریه یا ده یا حکمي، دا په هغه وخت استعمالیږي کله چې یو څوک امر کوي یا حکم په یو چا باندې کوي. لکه مثلا نوشته کوم دلته اصلا کې دغه یا او د امریه یا او زورکۍ والا یا لکۍ والا یا یو شی دي. هغه په هغه وخت کې راځي چې کوم امر هلته نه وي شوی، لکه نجلۍ، کړکۍ، نړۍ، په دې کې کوم امر نه ده شوی. موږ کولی شو چې دغه امریه یا چې ده په هغې کې هم استعمال کړو. خو دا علت یې دا ده چې دا موږ خاص دې لپاره استعمالوو چې کله امر کوو، یو چا باندې امر کوو، حکم کوو، دا استعمالوو. او هغه په هغه ساده اسمونو کې استعمالوو هغه. لکه دلته نوشته کوم زه وخورئ. وخورئ کې همغه یا که زه نوشته کړم لکه هغه هم صحیح ده، خو اصلي بڼه یې دا ده چې دې ته باید دا رقم ته امریه یا زور والا هغه وشي، همزه والا. وخورئ، وڅکئ، صحیح ده. په دې کې ټول هم دا راځي. وخورئ، وڅکئ، یا مطلب زه نوشته کړم راځئ. دا ګوره ټول امریه دي که نه.